مسله دلته دا ده چې آیا په رانجو لګولو سره روژه ماتیږي او که نه. په دې کې دوه مذهب دي. یو قول د امام مالک او د امام احمد دی، وایي چې رانجه لګولو سره روژه ماتیږي چې کله د رانجو د خوند محسوس کې په مرۍ کې، د رانجو د خوند چې کله محسوس کې کوم ځای کې مرۍ کې، نو روژه ماتیږي او که دغه نه نو بیا نه ماتیږي. هغوی دا وایي ځکه چې دا سترګه م یو لار ده، په دې سره مرۍ ته وګوره کله نه کله څه شی ورسېږي. دلیل هغوی دا وایي ګوره وایي ته چې رانجه ولګې او بیا کله نه کله یو سړی لاړې توکي یا خراش کې توکي، نو پای کې توروالی ورسره راځي که نه راځي؟ کله نه کله ورسره توروالی راشي. نو دا سترګه م یو لار ده. دویم قول دا دی او دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعي قول دی چې روجتي انسان د پاره رانجه لګول په دې کې هېڅ حرج نشتي او نه پې روجه ماتیږي. ولې؟ یو خو دا خبره ده چې رانجه عام استعمالیږي، عام خلک یې استعمالوي. که چېرته د دې سره روجه ماتېدی نو بیا پیغمبر له پکار وه چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې رانجو لګولو سره اودس ماتیږي، او داسې څه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی نقل، نه د صحابه کرامو نه. عفوا روجه که چېرته د رانجو لګولو سره دوی دا وایي که چېرته د رانجو لګولو سره روجه ماتېدی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکار و چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې د رانجو لګولو سره روجه ماتیږي، خو داسې روایتونه نشته. دویم هغوی دا خبره کوي وایي د رانجه نه خوراک دی او نه څښاک دی، او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي، نو څنګه په دې سره روجه ماتیږي. درېیمه خبره هغوی دا کوي چې سترګه لار د خوراک او څښاک نه ده، سترګه لار د خوراک او د څښاک نه ده، نو که چېرته د دې ځینې څه شی حلق ته ورسي نو د دې سره روجه نه ماتیږي. اوس که څوک وایي چې ما خو خوند په مرۍ کې محسوس کړو، نو ته ورته داسې م ویلی شي لکه اوس ته په داسې تیلو باندې سر غوړ کې، په داسې تیلو باندې چې وینې ډېر تیز وي، کله نه کله ګورې هغه سړی په دې مرۍ کې محسوسوي، محسوسوي که نه محسوسوي؟ محسوسوي. نو ولې دا سر لاره ده چې په دې سره چې دی مرۍ ته څه لاره نه ده لاره. دقه شان جواب دلته دی. بل هغوی دا خبره کوي کوم علما چې وایي دې رانجو لګولو سره روجه ماتیږي، وی وګوره پوزې ته، پوز هم لار ده که نه، نو په پوزه باندې چې څه شی لاړ شي دننه معدې ته رسي دې سره روجه ماتیږي. دقه شان سترګه ده. موږ وایو دا قیاس صحیح نه دی. وجه دا چې د پوزې نه ډایرکټ لار تلي د معدې ته، د پوزې نه ډایرکټ لار تلي د معدې ته، او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ووایي چې کله پوزې ته اوبه اچوې نو خیر راکاږه دننه الا ان تکونه صائمه، مګر دا چې کله ته د روجې په حالت کې نو بیا ډېرې مه راکاږه. ولې منع کوي دې نه؟ خو له دې دلاسې منع کوي ځکه چې د پوزې نه یو لار تلې ده. او بله خبره ما بلو ذکر کړه چې نن سبا په هسپتالونو کې چې څوک ډوډۍ نشي خوړی، بیماري ډېر، نو په کوم طرف ورته پیټ کوزوي؟ معدې ته، هم د پوزې په طرف ورته کوزوي. نو راجح قول دا ښکاري او ښه مضبوط قول چې رانجو لګولو سره روجه نه ماتیږي، رانجو لګولو سره روجه نه ماتیږي، او دا د محققینو علماو قول دی. بلکې موږ دا خبره ذکر کړې وه په تېر شوي درس کې چې سترګه کې چې کومه قطره کېږي دې سره روجه نه ماتیږي، غوږ کې چې کومه قطره کېږي دې سره روجه نه ماتیږي، نو دغه شان رانجو استعمالولو سره هم روجه نه ماتیږي.